د یوه ځوان سره شاید ډېرې پوښتنې وي د واده په باره کې. یوه پوښتنه شاید دا وي چې زه څه وخت د واده دپاره چمتو یم، څه وخت د واده دپاره جوګه یم، څه وخت باید واده وکړم. شاید تاسو سره هم همدا پوښتنه وي. السلام علیکم، زه جاوید ابراهیمي یم او راسره عبیدالله حسام دی. ورور په خیر راغلی. مننه جاوید جان. عبیدالله ورور، یو ځوان څه وخت کېدلی شي د واده دپاره جوګه شي یا د واده دپاره اماده شي؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. جاوید جان، مخکې د دې چې یو ځوان د واده په اړه پرېکړه وکړي چې زه باید واده وکړم، لومړی باید 3 ټکو ته پام وکړي. واده، مسؤلیت، قرباني او اختلافونو منل دي. که چېرته یو انسان کې دغه توانایي چې دغه 3 شیونه دی ومني او حالاتو ته تابع چې دغه حالت دی کنټرولولی شي، کولی شي واده وکړي. راځو تشریح ته. هر ځوان او پیغله چې دی واده کوي، نه واده نه وروسته دوی باندې 3 مسؤلیتونه راجع کېږي چې قرآن کریم یې وضاحت کړی دی. لومړی د ځوان مسؤلیت ته راځو چې یو څوک واده کوي، بعد د واده نه وروسته د دغه ځوان 3 مسؤلیتونه دي: القوامه، نفقه او تربیه. قوامه څه ته وایي؟ قوامه دې ته وایي چې ته له واده نه وروسته ځان دې ته اماده کوې چې ډېر زحمت وګالې، ډېر خولې تویې کړې، ډېر کار وکړې، ډېر بوج په ځان واخلې، د اولاد، د مېرمنې، د کورنۍ، د ټولو. اوس کېدای شي ته ډېری وخت د شپې تر ناوخته پورې ملګرو سره مجلسونه کوې، بار ګرځې، یا مثلا سفرونه کې مسافري ډېره کې، خو د واده وروسته د هر څه په تا باندې محدودېږي. هغه د ځوانۍ خویونه چې تی اوس کوې، واده نه وروسته نه شي کولی. که تا مجلسونه کول، که تا ملګرو سره بنډارونه کول، که چکرې دې وهلې، که ډېر کارونه دې کول، واده نه وروسته د باندې دا کمیږي. تا ته د یوې مېرمنې مسؤلیت در په غاړه کېږي، د هغې د نفقې، د هغې د نور مسؤلیتونو، د کالي، د خوړو، د هر څه مسؤلیت تا ته راجع کېږي. وروسته ستا اولادونه پیدا کېږي، هغو مسؤلیت تا ته راجع کېږي. د دې تر څنګ چې دا کورنۍ ته سنبالې، پخوانۍ کورنۍ چې هغه ستا مور دی، ستا پلار دی، ستا نوره کورنۍ د ورونه دي، خویندې دي، د هغو مسؤلیت هم تا ته راجع دی. نو دغه مسؤلیتونه په تا باندې لا پسې ډېرېږي. خویندو ته وایم، له واده مخکې کېدای شي په 9-8 بجو باندې دوی له خوبه راجګېدې، هر کار به مور کو، نازونه به هم دوی کول. خو له واده وروسته خویندې دا چانس ډېر کم نور لري، ځکه دوی ته هم د یو بل چا مسؤلیت ور په غاړه دی چې سهار وختي له دوی نه مخکې جګ شي، چای تیار کړي، کالي تیار کړي. دغه میړه به یو وظیفې ته ځي، یا د ژوند شریک به چېرته کار لري، دی به ځي. هغه د پیغلتوب خوبونه نور ختم شو. دوی باید دې ته آماده اوسي چې سهار وختي پاڅېږي، شپې ناوخته ویده شي. مثلا د ورځې په جریان کې د پخلي نور کارونه، هغه چې په کور کې به په نازونو کېدل، اوس نو په تا باندې لازمي او جبري دي، ستا دنده کېږي. هغه ځوان که پخوا یې تر ناوخته خوبونه کول، اوس په سهار وختي لټېږي، ځي به چې وظیفې ته لاړ شي، کار وکړي، روزګار وکړي، خپل اولادونو ته نفقه او نور مسؤلیتونه هغه چې ور په غاړه دي ترسره کړي. د مسؤلیتونو قرآن کریم ډېر ښه واضح کړي دي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الله پاک برلاسي پیدا کړي دي دغه نارینه او دوی یو په بل، یعنی دغه ښځه او میړه یو په بل باندې به برتري ورکړې ده په هغه څه باندې چې دوی له خپل اموالو نفقه کوي یا نور کارونه کوي. بخښنه غواړم عبیدالله ورور، خو بعضې کسانو د دغه قوامې کلمې نه یا برتري چې کومه ده، دا په دې معنا باندې اخلي چې نران برتري لري په کومه خوندې چې زمونږ او تاسې د په ښځینهو باندې دوی برتري لري. دا څنګه مسله ده؟ جاوید جان، دا برداشت ناسم دی. ګورې، الله پاک مخلوق په داسې شکل باندې پیدا کړی دی چې یو پر بل برتري لري، کله یو برتري، کله بل برتري. قوامه دې ته وایي چې قوامه د قوام د قائم صيغه مبالغه ده. په دې معنی مونږ او تاسې زو رستورانت، مونږ ناست یو، مثلا یو کس راځي زمونږ خدمت کوي، زحمت وباسي، مونږ ناست یو مړۍ خورو، هغه کس ولاړ دی کار کوي، زحمت وباسي، دا قائم دی، دا ولاړ دی. بل مثال، تاسې وګورئ الوتکه کې 2 پیلوټانی، یو پیلوټي، یو اسسټانټ یا
مرستیالي مثلا دویم پیلوټ دغه لومړی پیلوټ امر کوي ډیر زحمت وباسي تمرکز او کار یې ډیري دویم کس ورسره کومک کوي دوی دواړه په سفر کې کله چې خدای مکړه له پیښې سره مخ کیږي موږ ویلو شو چې کوم پیلوټ غوره دی کوم نه دی غوره په داسې حال کې چې کله چې سفر راځي کله چې مثلا خطر راځي د الوتکې ته یا کوم بل تخنیکی مشکل پیدا کیږي دواړه په مشوره او په ګډ مشوره باندې کار کوي اوس موږ نشو ویلی چې د کوم یو تن غوره دی کوم نه دی غوره کوم درجه لوړه ده کوم درجه ټیټه ده په داسې حال کې چې یو کس باید برلاسی هلته امیر وي مثلا تاسې فوټبال کرکټ نور لوبې یا مثلا دفترونه یا هر څه وګورئ یو مشر یو رهنما هلته حتمني دا د ټول هغه ټیم په همغږي کولو په منظم کولو په راټولولو کې مثبت رول لوبوي تاسو فکر وکړئ که چېرته په دغه الوتکه کې دغه پیلوټ چې دی دی ووایي چې یو امر وکړي د اسسټنټ چې ورسره دی دی دوه امره وکړي او حالات مثلا د دوی په منځ کې جنجال شي او هغه یو امر کوي دا دوه کوي ورته وایي زه ستا نه څه کم یم ته برتره نه زه برتر یم تیاره څه سره مخ کېږي سقوط سره په دې تیاره کې هغه څوک چې مسافر دي د ټولو برخلیک څه کېږي سقوط سره مخ کېږي ورته حالت د یوې کورنۍ هم دی په کورنۍ کې دوه پیلوټان دوه لارښوونکي دوه مشران مور او پلار دي په سختو حالاتو کې لومړی نارینه مخکې کېږي اوږه ورکوي ستونزو ته مشوره کوي دویمو حالاتو کې مېرمنه ورسره مخکې کېږي دواړه په ګډه باندې د ستونزې حل لپاره اوږه ورکوي اوس که دوی دغه اختلافات د پیلوټانو په شان شي دوی وایي چې تا چې خبره کول امر دی کوه زه د باندې دوه امرونه کومه بالاخره د دوی په منځ اختلافات د کورنۍ د الوتکه د کورنۍ د بیړۍ د کورنۍ د نظام ګډوډي سقوط سره مخ کېږي د دې په راتلونکي کې چې هغه سپرلی چې د دوی اولادونه دي د دوی په دې کاروان کې سره ټول یو کور داسې دی لکه یوه پاچاهي کوچنۍ پاچاهي کله چې په یو کور کې دوه پاچایان شي نو خو جنجال رامنځته کېږي په داسې حال کې چې باید کله یو مشر شي کله بل همداسې حالات سره منظم او ښه پر مخ لاړ شي دا موږ نشو ویلی چې دا دلته یعنی یو درجه په دې خاطر باندې نارینه ته ورکړل شوې ده چې دغه نارینه طبیعتاً الله پاک همداسې جوړ کړی دی دا خلقت همداسې دی چې ښځې ته ډېر تربیتي رول ورکړل شوی دی نارینه ته د زحمت او د قوامت د زیارګاللو رول ورکړل شوی دی داسې ډېر کارونه دي چې نارینه کولی شي ښځې نشي داسې ډېر کارونه دي چې ښځې شي نارینه نشي د دوی طبیعت سره مطابق کار دی موږ نشو ویلی چې ولې په یوه نظام کې مثلا فلانی کس مشر دی فلانی نه دی یو نظام یو مشر غواړي همکاران غواړي ګډ کار غواړي نو په دغه اساس باندې د قوامه معنا دلته دا ده چې هغه کسان چې مثلا الله پاک الرجال قوامون علی النساء الله پاک دغه قوامه رول نارینه ته ورکړی او بیرته ویلي چې بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ځینې په دوی باندې برتري لري یعنې دواړه د الله تعالی مخلوق دی کله کله دا برداشت ځکه ناسم دی مونږ کله کله دا اورو یعنې دا زمزمه کېږي چې اسلام ښځو ته حقوق نه دي ورکړي یا همیشه نارینه ته ترجیح ورکړي ښځې ته نه ده ورکړي دا ناسمه خبره ده ګورئ موږ په اسلام کې عدالت شرط دی عدالت برابري نه ده شرط عدالت شرط دی برابري تاوان اړوي ته اوس د اول صنف ماشوم او دولسم صنف ماشوم ته نشي ویلی چې یو شانته امتحان ورکړي عدالت دلته حکم کوي چې د هغه په سطحه باندې هغه ته وظیفه ورکړه مسؤلیت ورکړه او هغه چې بره مثلا دولسم صنف کې دی د هغه مطابق هغه ته وظیفه ورکړه چې امتحان ته درس ووایي یا زحمت وباسي یا امتحان ته واخله داسې ډېر مثالونه کېدی شي الله تعالی انسانان متفاوت ښځه د نارینه دپاره یو د بل بشپړونکي جوړ کړي دي که دواړه د نارینه په طبیعت پیدا شوي خو کله جوړېدل سره یو نرم لطیف طبیعت لري یو داسې درشت خشن ورته نه شو داسې زیږ طبیعت لري زحمت ته مخکې کېدی شي هر حالاتو کې مثلا د لومړی ټول مشکلات په ځان اخلي د ده نه چې تېر شو بیا نورو کورنۍ ته راځي لومړی دا ځان سپر کوي د کورنۍ د ټول مسؤلیتونه قوامه کې راځي نو په واده کې تر ټولو لوی مسؤلیت همدغه قوامه دی اوس که ځوانان فکر کوي چې دغه مسؤلیت اخیستو ته دوی چمتو دي یوه برخه د مسؤلیت پوره شوه
راځو نورو برخو ته. دوی نورو برخه دی. دویمه برخه د مسؤلیت نفقه ده. وروسته له دې چې ته واده وکړې، د میرمنې د اولادونو وروسته د کورنۍ او ډېر مسؤلیتونه د نفقې تا ته راجع کېږي. دا په تا واجب ده. میرمنه به کور کې وي، ته به ورته کالي، خواړه او ضرورتونه ټول پوره کړې. دا په تا باندې مسؤلیت دی. ګورئ، په اسلام کې ښځه په واقعي ډول باندې ملکه ده، لومړی میرمن ده. د هر کور کې د کورونه کوچني پاچایانې دي، یعنې نظامونه دي. هره میرمن پکې لومړی ملکه ده. ګورئ، کله چې دی د پلار په کور کې د نفقې مسؤلیت، د ټولو چارو مسؤلیت د پلار او مور. کله چې دی واده کوي، دا مسؤلیتونه راځي میړه ته. کله چې دی عمر یې زړیږي او میړه ترې وفات کېږي، د مسؤلیتونه ځي ټول اولادونو ته. یعنې ټول عمر دی د ملکې په شان ناسته ده او خدمتګارانې شته، خدمت یې کوي. زوی دی، میړه دی، پلار دی، دا د دوی خدمت کوي. نو موږ ویلی شو چې اسلام ښځې ته حق نه دی ورکړی. اسلام خو ښځې ته لوی قدر ورکړی چې ته په کور کې بېغمه کښېنه، ستا خدمتګزاران شته دی. له اول نه چې ته پیدا کېږي تر اخره پورې ته د ملکې رول لري، بس امر کوه او هر څه درته چمتو کېږي. دریم مسؤلیت هغه تربیه ده. ته باید د دې وړ واوسې چې کله تا ته الله پاک اولاد درکوي، د هغوی تربیه، سالمه تربیه وکړی شي. ته باید ټولنې ته ګټور انسانان وړاندې کړی شي. تربیه د مور او د پلار مشترکه دنده ده، د دواړو مسؤلیتونو کې راځي. کله چې ته واده کوې، دا په دې باید ډاډه واوسې چې وروسته له واده نه د اولاد تربیې جوګه یې مه ځه. که ته خدای مکړه داسې اولاد ټولنې ته وړاندې کړې چې د ټولنې په ضرر ته مسؤل یې، د خدای پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې، او تا خپله دنده نه ده سرته رسولې. که دا درې شیان په ځان کې وینئ، د درې مسؤلیتونه پوره کولی شي، نو د څه دپاره منتظر یې؟ واده وکړئ. عبیدالله ورور اکثره یوه خبرې کړې وایي چې واده نیم ایمان دی. کله کله وایي چې حتی پوره ایمان هم دی. دا و زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارو. تر بیا ښه وخت. السلام علیکم.